الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو، یو څو ورځې مخکې زموږ یو ملګري جاوید خان چې د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس زموږ غړی دی، د هغې یو دغه کړی و ویډیو د دې باما کندې سواړه و. نو ما هم ویډیو وکته، نو د خپل طرف نه ورسره مونږ دغه امداد وکړو. یو کس پیسې را لېږلې وې او دغه سودا مې د رحماني ګل صاحب په دوکان کې ولاړ یم، هغوی راسره هم ولاړ دي، زموږ دپاره ډېر قابل احترام دي. نو هغوی نه مې سودا واخیسته، د 8000 روپو سودا ده، خو نیمه د یو کوټ او نیمه د بل. نو رحماني ګل صاحب به په دغې باندې تصدیق وکړي چې سودا موږ د څه واخیسته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. زه شکریه ادا کوم چې په معاشره کې د عمران غونډه کې او د جاوید بای په شانتې داسې غړي دي چې هغه د غریب او د یتیم په درد باندې دردمند دي. دوی زمانه چې د 8000 روپو سودا په دې وخت کې وکړه، خپل یې پکې 100 روپۍ واچولې او زمانه چې څه کېدل هغه هم پکې ما د الله دپاره وکړلو. دوی اوړه واغېستل، زموږ نه غوړي واغېستل، دالې واغېستو، چیني واغېستې، وریجې واغېستلې، یا چې د کور څونه ضروریات څیزونه دي هغه زموږ دوکان نه واغېستل. زه د دوی دپاره هم دعا کوم چې د دوی په ژوند کې خدای په عمر کې او په ژوند کې او د جاوید بای په ژوند کې او چې څوک هم دا کار کوي د هغوی په ژوند کې او په عمر کې خدای خیر او برکت واچوي او د دوی بچي هم د محتاجۍ نه بچي او زموږ دا ټول امت څومره چې عاجزانان او غریبانان دي دا ټول خدای پاک دا محتاج او رجنان محفوظ وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه ستاسو د درنو خبرو. راځئ د سودا هغې کور ته وړو او ستاسو سره مونږ د هغې وړو ملاقات هم بیا کوو. ډېره مننه. رالو هغې کور ته کومله چې مونږ اوس سودا واخیسته او دغه هغه ماشومان دي چې زمونږ سره دلته ناست دي او یخني هم ده. که تاسو د دې خپو ته وګورئ نو بوټان هم پکې نشته. خپې راوچتې که د دوی بوټان نشته، دغه چپړی د یخني ده. نو انشاءالله چې د دغې غم هم مونږ کوو د دوی د بنین او د پیزارو. او تاسو ته دغه خواست کوو که څوک پرایویټ سکول کې نو د دې ماشومانو غم د سره وکړئ چې په دا چېرته په ښه سکول کې سبق ووایي، ځکه چې بې پلاره بچی راغټ شي نو هغه هېڅ هم نه. نو دغه کوشش به زمونږ چې مونږ معاشرې له یو ښه بچی ښه کردار ورکړو. نو د دغې دپاره راغلي یو چې تاسو ته مونږ دا ماشومان وښایو او دغه سودا هم راوړو. انشاءالله چې آینده به هم مونږ د دوی سره ولاړ یو چې د څو پورې دا ماشومان په خپله خپو نه یو درولې، تر هغې به مونږ د دوی سهاره جوړېږو یا دوی سره به مونږ اوږه په اوږه ولاړ یو او د دوی د پیزار او د بنینونو غم هم مونږ انشاءالله زر تر زره کوو. ډېره مننه د الله.